تازه خبر د 10 قتلونو په قضیو کې په عمري بند محکوم علاګل مجاهد خپل قاید په پیسو اخیستی. سلام، وخت مو بخیر. له څه مودې راهیسې د کابل د دهسبز د ځمکو لوی کاروباري او پخوانی ولسي جرګې د کابل د خلکو استازي علاګل مجاهد د مرګ او اعدام اوازې دي. خو زاویه نیوز تازه جزئیات ترلاسه کړي چې د هغه ژوندی او پل چرخي زندان کې بندي ده. پل چرخي زندان کې د یو منبع زاویه نیوز ته تایید کړي چې د قتل په 10 دوسیو کې په عمري بند محکوم علاګل مجاهد خپل بند په پیسو اخیستی او په نوم بندي مجاهد زندان ته آزاد تګ راتګ کوي او آن تر محکومېدو وروسته یې لږ تر لږه 2 بهرني سفرونه کړي دي. پر علاګل مجاهد د قاري سعید الله په نوم د طالب جنګیالي د قتل تور هم موجود دی چې د طالبانو د راتلو پر مهال یې په دهسبز کې د هغه د نیولو په وخت کې یو ویډیو ثبت او بیا پر ټولنیزو شبکو خپره کړه. علاګل مجاهد چې پخواني ولسي جرګه کې د کابل ولایت د استازیتوب پر مهال له طالبانو سره د نږدې اړیکو پر پاللو تورن و، اوس هم له هماغو امتیازاتو برخمن دی. د معلوماتو مطابق د 10 قتلونو په قضیو کې محکوم مجاهد د پیسو په بدل کې په 18 قضیو کې برات موندلی، خو په 2 قضیو کې چې یو قاري سعید الله د قتل بندي پاتې دی. د طالبانو لومړۍ محکمې علاګل مجاهد ته د 120 کاله بند سزا اورولې چې په بله محکمه کې سزا عمري قید ته اړول شوې ده. خو علاګل مجاهد خپل زندان په پیسو اخیستی او د میلمه په توګه ځینې وخت په زري موټرو کې د زندان حال احوال اخلي او نور خپل کور کې وي. په همدې موده کې حداقل 2 بهرني سفرونه هم تایید شوي دي. څو میاشتې وړاندې د قتل شوي طالب جنګیالي د کورنۍ یو غړي زاویه نیوز ته ویلي وو زموږ تعقید د قصاص دی، خو د ملا برادر د دفتر او نور طالب مشران فشار راوړي چې د پیسو په بدل کې قضیه حل او فصل کړي او مجاهد خوشي کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا